چې ډېر بچي راوړل پکار دي. او منصوبه بندۍ والا څه وایي؟ وی بچې دو هی اچھے. اوس دوه بچي او ژوند سام. زه حیران په دې زمونږ پاکستان کې خو غږ چې لیکي وی اسلام یا جمهوریه پاکستان، کم ټکي پکې د اسلام دی؟ مقدم په نوم کې اسلام مخکې دی، کم عمل پکې د اسلام دی؟ انګریزان، کافران، یهود و هنود لګیا دي ستا په ملک کې ستا د دین او د عقیدې خلاف پرچار کوي، څوک غږ نه کوي. او وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب پکې تقریرونه کوي، نو د اسلام نومونه پکې اخلي. اوس دا د یهودو د هنودو څومره لوی سازش شروع دی، اشتهارات یې څومره دي، کلي په کلي باندې باقاعده د دې دپاره ځایونه جوړ کړي دي اسپت، او څومره تشهیر دی، څومره تشهیر دی د منصوبه بندۍ لپاره. ټیک ده، ګوره بعضې وخت کې منصوبه بندي شریعت جایز ګرځوي، په هغه په بعضې وجوهو کې لکه عزل، باب العزل کې به تفصیل راشي انشاءالله. کتاب باب العزل لا روان دی، د منصوبه بندۍ متعلق څه تفصیل دی هلته به درته ووایم. بعضې امورو کې که یو سړی وقفه په اولاد دي جواز شته، لکه مختصر درته دلته ووایم، لکه د یو ښځه دومره کمزورې ده چې که د بل اولاد کېږي نو د دې وجود ته ضرر رسېږي، هلاکت، یا غیږ کې بچی دی او دا ښځه کمزورې ده یا بچی کمزورې دی، که بل بچی کېږي هغې بچي ته پیل ته نقصان رسېږي، مثال پته وه. نو دې وخت کې که ته مناسب وقفو کې جواز شته، لیکن دا بچې دو هی اچھے چې بس صرف دوه راوړه نور جانده لګوه، دا بالکل منافي د شریعت سره دی، دې حدیث سره مکمل منافي دی. حدیث وایي نسل زیات کوه، او ما وویل چې د نکاح دپاره یو سبب زیادت النسل دی. یو مسلمان خو به کافر ته نصیحت کوي، نو په ټول عمر کې به چېرته یو کافر مسلمان نه کوي، او چې واده دی وکړه نو 10-12 کاله پس به درزن مسلمانان خدای پاک درکړي. څومره مسلمانان پیدا شي، ټول به ذکر او اذکار منځونه به کوي، نسل د مسلمان دې سره زیاتېږي. نو دا پابندۍ لګول، منصوبه بندۍ کول د دې حدیث صفا رد دی ورباندې. نور تفصیل به انشاءالله د دې درته کوم ښه. په افسوس زمونږ ګورنمنټ او حکومت لا خپله دوی تشهیر کوي، ځای به یې بورونه لګولي دي، ځای په دې ځای به اشتهارات لګولي دي، او چې دې لګیا دي وایي بچې دو هی اچھے، او دوه بچي او ژوند سار، دا غلطې نارې دي. څومره ډېر بچي وي نه ژوند سار، دو بچي وي او تا له مزدوري کوي، نو 100 روپۍ 50 یو 50 بل 100 به درته راوړي، او چې 10 بچي دي او 10 والا مزدوري کې څومره پیسې به راوړي درته. او رزق د انسان په اختیار کې دی که الله دی. ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، روزي رسان خو خدای دی دې سیزونو باندې. او اکثر نه دي دا مسافیر جمع نه مسټر ده، دا مسافیر اکثر همدغه 2 برکي راوړي ګرنده ورته ووایي بس. نو چې بیا او یو اتیاو کالو ته ورسېږي نو خدای پاک پکې د توغکې مرض راولي، دا دواړه ورته مړه کي، اکسیډنټ راشي بل راشي، نو بیا صاحبه ښځه خاوند دغسې په تعویذونو پسې ګرځي، بچي هم نشته، تعویذونو پسې ګرځي بچي هم نشته. هلکه ته اوس دا یو کال وي ګرنده دې مخکې والې اوس دله بچي د کوم ځای نه په تعویذونو را پیدا کړو؟ دا ګوره شریعت نه مخالف کار نه دی پکار. بس ښه زبردست کار ورته ووایې، او چا چې ودونه کړي دي پام کوئ ګرندې ونه لګوئ. نبی اسلام په خپله فرمایي فإني مکاثر بکم الامما، زه به فخر د کثرت کوم ستاسو په سبب په نورو امتونو چې زما امت ډېر دی. ډېرېږي کله چې ته منصوبه بندۍ باندې عمل وکړې او که ته منصوبه بندي رد کړې نو باب العزل کې درته انشاءالله پوره تفصیل به کوم ښه. او د دې څو مسلې معلومې شوې. یو ښځې هغه ښځه کوه چې بچي راوړي خاوند سره مینه ساتي، او دې نه دا معلومه شوه چې ښځې لا هم پکار دي چې خاوند سره محبت کوي. ګورې او بل دا چې پابندي په اولاد کې مه لګوه، کوشش وکړه چې اولاد ډېر پیدا شي. یو عورت د ښځې بین السره والرکبه دی، دا عورت د ښځې خو بغیر د زوج نه بل سړی نشي کتلی، بین السرة والرکبه. یو عورت د ښځې د دې نه ماسوا دی، د کومو ځایونو د مواضعو د زیرن، لکه لاسونه شو مثلا، یا خپې شوې مثلا، یا دا مری شوه مثلا، یا دا سب شو، یا د سر دا ویښته شو، نو ذو رحم محرم دې ته کتې شي. هم چې امن د شهوت نه وي، لکه د یو مور مری ته یا مټو ته یا خپو ته، یا د خور مری ته یا مټو ته یا خپو ته رور ګوري، یا د مور هغې ته زوی ګوري، یا د لور هغې ته پلار ګوري،
دا جایز دی او په شرط د امن د شهوت پورې دا قید پکې دی د سړی په زړه کې څه راځي نو بیا به نه ګوري ذو رحم محرم ګورې ذو رحم څوک دی چې یو رشته دار وي او محرم چې نکاح مؤبدن حرامه لکه پلار شو رور شو زوی شو داسې خلک ځکه بعضې وخت ذو رحم به محرم بني لکه راترز وي ذو رحم دی محرم نه دی یا بعضې وخت محرم به نکاح به حرام وي ظهور رحم بني لکه رضاعي رور شو نه دا به ذو رحم او محرم دواړه دریم نمبر عورت د مخ او د لاسونو دی د مخ او د لاسونو نو دې ته مخ او لاس ته یوازې ذو رحم یا یوازې محرم د ضرورت ته وجې نه کتلی شي ضرورت ته وجې نه اوم چې امن د شهوت نه اوس زمونږ په وطن کې چې امن یې ګورې امن د فتنې نه به ګورې د ماما زوی شو د ترور زوی شو د تره زوی شو دا کسان دي دا ذو رحم دي خو محرم نه دي رضاعي رور شو محرم دی خو ذو رحم نه دی دوی که داخل شي کور ته او مخ ته او لاس ته وګوري او امن د شهوت او د فتنې نه نه جواز شته خو نو وجود به دې پټ ساتي صرف السلام علیکم وعلیکم السلام دی وی بیا دې ته ډډې ته شي خو دا زمانه د فتنې ده ځکه علماء فتوا نه ورکوي د ماما زوی یا لیور یا د ترور زوی د دې کسانو نه دې زمانه کې لوی فتنې جوړې شوې دي ځکه علما وایي چې پرده او ستر ته کوه نور چې فتنه نه بل تخلي به نه کوي کور کې چې یوازې دی به نه ورځي تر زوی به یوازې به نه ورځي بلکې لیور به هم یوازې نه ورځي ماما زوی به هم یوازې نه ورځي چې نور رجال یا نور ښځې په کور کې وړه به ورځي اوم د ضرورت ته وجې نه چې فساد جوړېږي لکه بعضې وطن کې دا فساد جوړېږي چې ته د رور نه ستر کې یا د ماما نه ستر کې دا ماما د زوی نه یا د ترور د زوی نه یا د تره د زوی نه ستر کې ته اتنا جوړي نه جوړېږي ښځې ستر فتنه جوړېږي جاهز دی خو دغه یا مثلا یو ښځه چې قاضي له لاړه شي او دا دعوه کوي مدعیی زه ټیک د قاضي به د دې مخ ته نه ګوري لیکن چې مدعی وي نو مخ ته به یې ګوري که به نه ګوري او که تمیز راشي نو قاضي مخ ته کتی شي یا مثلا دوه ښځې ګوی کوي نو چې ګوی کوي نو هم به دې مخ ته ګوري چې دا دي څوک او څوک نه دي معرفت د ګواه به نه کوي هسې نه دا ګواهان د دې مدعي خویندې نه پوره به معلومات به کوي نو دا د قاضي ورته کتی شي یا طبیب چې علاج کوي بشرطن چې ښځه طبیبه نه بیا هم جواز شته دی مخ ته کتو کې نور لفظ به نه کوي نو ما ووی چې دا دریم قسمه عورت د ضرورت په بنا چې فتنه نه جوړېږي او شهوت هیجان نه راځي دغې خلکو له جایز دي نورو له نه یعنې یو ښځه د خپل عورت د بلې ښځې نه پټ ساتي بشره خپله ترمن دې د بلې نه پټ ښکاري لا تباشر لا تظاهر البشرة خپله سرمن دې نه ښکاره کوي بلې ښځې ته ولې ښځې خو ناقص العقل شی دی فتنعتها دا ښځه به صفت وکړي د دې ښځې خپل خاوند ته ښځه به لاړ شي خپل خاوند ته وایي د سړیه هغه پلانکی ښځې سترګې داسې دي غوږونه یې داسې دي او سرمن یې داسې ده قد یې داسې دی نو دی به څه چل کوي کانه ینظر الیها گویا کې دا خاوند د دې ښځې نظر کوي الیها تصوري نظر دا زړه کې راغی تصور پیدا شو د خیال هغه ګناه کېږي که نو ښځه دې هم ښځې ته خپل اندامونه نه ښایي ولې دا کمې ښځې ته یې وښایي نو دا ښځه به لاړه چې خپل خاوند ته د صفت وکړي دا دې شوه لکه چې هغه ورته نظر کوي کانه کان لفظ دی گویا کې دغه سړی نظر کوي دې اجنبي ښځې ته دې نه څه یعنې زړه به سره متعلق ګرځي زړه کې سوچونه راځي دې نه څه معلومه شوه چې یوه ښځې لم نري په کار کې بلې ښځې ته خپل بشرات من غیر ضرورت نه وښایي او بل ښځې له نري په کار کې د بلې ښځې صفت خپل خاوند ته وکړي خاوند لم نري په کار کې دا صفت واوري او تصور د پردو ښځو د هغې د بشراتو یا د هغې د اعضاو دا هم ګناه ده شابسې لیور پېژنئ که نه د ښځې د زوج ورور د لیور متعلق قال الحم الموت لیور کو هلاکت دی عرب د هلاکت نه تعبیر په مرګ کوي هلاکت څه معنا لیور نه خو به ډېره پرده کوي ولې ځکه هغه د روندار تار وخت ګوري او زړه کې هیجان پیدا کېږي نو د نه خو به ډېره پرده کوي دا خو ډېر خبیث دی هسې نه څه غم ته جوړ نه شي فکر دی ورسره په کور کې یو ځل کله لیور سره هغه کشک پراغې او څه ناروا حالات متحقق شو یو ځل هم
نو بس بیا د نه ښځه ځان ساتلی شي او نه لیور، ځکه کور کې اوسېږي یو ځای. اجانبو نه خو به هم ځان ساتي، خو لیور نه به زیات ځان ساتي. و ما ووی که نه چې لیور د ضرورت په وخت کې مخ ته کتي چې لا طاعون، چې امن د فتنې وي، هیجان د شهوت نه. شابسې ام سلمې رضی الله عنها اجازت وغوښت د نبي علیه السلام نه په حجامت کې. حجامت څه ته وایي؟ دا دوی په ښکر باندې وینه او بس ښکر ولګوي، یو ځای زخمي کړي نو د هغې باندې وینه او بس. نو ام سلمې رضی الله عنها اجازت وغوښت د نبي علیه السلام نه په حجامت کې چې ما ته اجازت راکړه زه وینه وباسم. فامرن حکم وکړه نبي هم ابو طیبه ته، دا یو غلام ان یحجمها چې ته وله حجامت وکړه. قال جابر وی خیال کوم چې انه د ابو طیبه کان اخاها من الرضاعة، دا رضاعي ورور د ام سلمې رضی الله عنها، او یا غلامن الک ولم یحتلم چې بالغ نو. نو څه مطلب چې که یو الک بالغ نی او هغه له څه عمل چل ورځي او د ښځې علاج کوي یا رضاعي ورور کوي نو جواز یې شته دی. ها عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نظر الفجاءة، چې صاحب زما ناګهاني نظر لګي په ښځو په لاره روان یم ناګهاني، فامرني ما ته حکم وکړه ان اصرف بصري کې نظر واړوم. څه مطلب؟ لا تطبع النظرة نظر النظره. څه مطلب؟ یو ځل دې ښځې ته نظر وکړو دوباره ونه کړې، بیا صرف کوه. ناګهاني نظر عفو دی، خو د هغې دا نه چې ګنې قصدن ناګهاني نظر کې، ناګهاني دې قصدن منه کې نظر اوله. دویم دا چې نظر دې وکړو او لکه دا لومبی نظر خو عفو دی، نو داسې ګورې ورته سترګې نه راپوم چې دا لومبی نظر مې عفو دی. نه سوی ورته حکم یې وکړو ان اصرف بصري، چې نظر به بیا بل دوباره به نه کوم. قل للمؤمنین یعدوا من ابصارهم، څنګه دی ورپسې ويحفظوا فروجهم، پسې څنګه دی او بیا مؤمناتو ته هم وایي چې دوی به خپل ځان محفوظ بساتي. ښه ګوره فقها دې کې څه وایي؟ ان اصرف بصري کې زه به نظر واړم. څه مطلب؟ که ښځه مخ نه پټوي پروا نشته ته به ورته نه ګورې. مرقات مولا دغسې لیکلی دی چې ته ترې نظر اړوه که هغه نه پټوي، خبره داسې نه ده. ګورې بلکل داسې نه ده، تا ته مو نظر واړوه او د ښځې د مخ د پټولو حکم په بل ځای کې مذکور دی که نه. دا خو تا تپوس وکړه، سړي تپوس وکړه، ځکه به چې نظر متابع کومه دایم کومه بلکې نظر اړوه. ها لکه شیطان چې د سړي په زړه کې وسوسې واقع کوي، دارنګې ښځه هم د سړي په زړه کې وسوسې پیدا کوي. وتدبرو او چې شا کوي درته شا کي او روانوي نو فی صورت شیطان. څه مطلب؟ که ښځه لکه شیطان لکې وسوسې پیدا کوي، هیجان د شهوت درته پیدا کوي، دارنګې ښځه مخې راځي او که شی وي د سړي په زړه کې هغه وسوسې راولي.